السلام علیکم ملګرو، زه صفی الله زمان یم او زه راغلی یم چې نن ورځ تاسو ته د یو بل ویډیو تاسو ته وښیم چې په دې ویډیو کې موږ تاسو ته د HTML ځینې نور ټیکس در معرفي کوو چې دا به د فونټ ټیکس څخه لږ څه الګ وي. ښه، رابه شو اوس خپل درس ته. په تېرو لیکچرونو کې موږ چې کوم HTML ټیکس تاسو ته در معرفي کړی و، راځو موږ سره نور کوم لیست چې برابر شوی دی د هغې لیدنه کوو. ګورئ HTML ټیکس کې نن ورځ لپاره موږ سره مارک ټیګ دی، سمال ټیګ، بیگ، ډیلیټ، انسرټ، ابریویژن کې بیا موږ سره یو اټریبیوټ دی چې د ټایټل په نوم باندې دی، بل موږ سره ایډرس دی، بل موږ سره کیو ټیګ دی. نو دغه ټیکس په نن ورځ په دغه ویډیو کې به موږ تاسو ته په ډیټیل سره په پریکټیکل توګه به تاسو ته تشریح کوو. ښه، راځو مخکې خپل درس سټارټ کوو. د خیره خپل وي ایس کوډ ته ځو. په وي ایس کوډ کې به موږ تاسو ته پریکټیکل ټول دغه ټول ټیګونه به تاسو ته موږ پریکټیکل وښیو. ښه، راځو زه خپل لایف سرور سټارټ کوم دغلته چې تر څو زه کوډینګ وکړم او تاسو ته په صحیح شکل سره وښودل شي. سو راځم دلته زه دغه کوم یو وي ایس کوډ چې ما خلاص کړی دا از لایف سرور اخلمه تر څو ماته لایف وښودل شي. ښه، زه دغه نور ټیپس بندوم تر څو ما سره ځای پیدا شي لږ څه، تر څو په ارامۍ سره وکولی شو خپل درس موږ مخې ته یوسو. ښه، راځو اوس لومړی موږ سره چې هلته په پریزنټیشن کې مارک ټیګ دی، نو د مارک ټیګ څخه استفادې باندې مخکې ځو. زه یو پاراګراف شروع کوم، دلته لیکم چې کوم لیکنه ما کړې ده، زه غواړم چې د مارک ټیګ څخه استفاده وکړم. اول به راشو دا مارک ټیګ څه کار کوي. مارک ټیګ موږ ته په یو پاراګراف کې یا زموږ په ویب سایټ کې یو خاص توری موږ ته په ګوته کوي، یعنې معرفي کوي، یعنې هغه موږ ته داسې په نښه کوي او موږ ته یې ښیي. هغه څنګه؟ راځئ چې عملي کار یې وګورو. ښه، زه راځم دغه توری کټ کوم او دلته مارک ټیګ سټارټ کوم. انټر مې ووهه، مارک ټیګ راغی، دا مې په منځ کې ورته پیسټ کړ. ګورئ براوزر کې راته شو کوي چې دغه ورډ دغه موږ ته مارک شوی ده، صحیح ده، په زیړ کلر باندې. خو ځینې ملګري وایي چې دغه کلر به یې څنګه چینج کېږي، د دې چینج کولو طریقه څنګه ده، دا به انشاءالله موږ ته تاسو ته په راتلونکي پلیلیست کې به تاسو ته وایو په د سی ایس ایس په لیکچرز کې. دا به د سی ایس ایس پورې مربوط وي چې په هماغه ټایم به تاسو ته تدریج کېږي. ښه، دا مارک ټیګ موږ کولی شو بل یو هم ورسره مارک کړو، لکه زه دغه توری ځان سره اخلمه او دا یې د دې په منځ کې پیسټ کوم، سیف کوم، ګوره دا یې موږ ته مارک. ښه، مارک پسې چې دی موږ سره بل یو ټیګ دی دلته چې سمال، بیګ او ډیلیټ ده. زه رابه شم سمال څخه سټارټ اخلمه. د دې لپاره چې ښه بهتر پوه شو زه دا پاراګراف ډیلیټ کوم. راځم دلته یو انټر واهم او دلته یو بل لیکنه شروع کوم. زه لیکمه چې یوټیوب مې ولیکه، صحیح ده. دلته ورته بي آر ټیګ سټارټ کوم، یم چې دا لاین راته بریک کړه. بیا هم زه یو ځل بیا یوټیوب لیکم او دا تاسو ته په براوزر باندې شو کوم. ګورئ چې په براوزر باندې دغه دوه ځله چې ما یوټیوب لیکلی ده، دا دواړه تاسو په خپله وګورئ چې دواړه څنګه ښکاري. صحیح ده، دا مې لږ رازوم کړم. ښه، زه راځم دغه کوم یو لاندې چې لیکل شوی ده دا زه په سمال ټیګ کې لیکم. سوري، سمال مې سټارټ کړه او دا مې پیسټ کړه په منځ کې. نو وګورئ د دې دواړو ترمنځ فرق تاسو ته ظاهرا معلومیږي چې بغیر د ټیګ چې لیکل شوی دی هغه په کوم شکل ښکاري او دا چې ټیګ سره لیکل شوی دی هغه په کوم شکل ښکاري. نو سمال ټیګ دا کار کوي تر څو د اکچوال لیکنې سایز موږ ته لږ وړوکی وښیي. دا اوس سمال ټیګ. راځم دلته زه د همدغه سمال ټیګ په بیګ ټیګ باندې بدلوم. بیګ لیکم دا سیف کوم. ګورئ دا مې بیګ ټیګ استفاده کړه، هماغه لیکنه ده، فقط ټیګ مې ورته چینج کړ. نو وګوره د اکچوال لیکنې څخه د دې سایز تقریبا لږ څه غټ ښکاري. نو بیګ ټیګ دا کار کوي تر څو موږ ته یو لیکنه په غټ شکل راوښیي، د هغې د ظاهري بڼې څخه لږ څه غټ. ښه، راځم دې پسې موږ سره په پریزنټیشن کې بیګ ټیګ خو شو، ډیلیټ اینډ انسرټ ټیګ دی. راځئ دغه ډیلیټ او انسرټ باندې خبرې کوو. زه به دا دواړه پاک کړم د دې ځای څخه.
لومړی به ووایو چې دغه ډیلیټ څه لپاره کارول کېږي. ځینې ویب سایټ کې به تاسو لیدلی وي چې د یو آیټم قیمت یو وخت کې په یو اندازه وي او بل ورځ د هغې قیمت چې کله کمیږي نو په ویب سایټ کې ورته لیکل شوي چې دا قیمت ختم شو او دغه قیمت یې اوسنی قیمت دی. زه راځم لیکم چې ما سره یو لپټاپ دی، صحیح ده، د دې پرایس ما سره د دې 8000 افغانۍ ده په ویب سایټ باندې، صحیح ده، خو دغه قیمت اوس کم شوی ده او د دې اوس اوسنی قیمت چې دی هغه موږ سره څو دی 2000 افغانۍ دی، صحیح ده. نو په ویب سایټ کې به دا څنګه شو کېږي چې دغه 8000 اوس ختم شوی ده، اوس اوسنی قیمت د دې موږ سره څو دی، موږ سره 2000 روپۍ دی. 8000 اوس دې باندې به موږ یو خط راکاږو، هغه به څنګه راځم دغه د 8000 کټ کوم او دلته زه یو ټیکسټ ډاټ کوم د ډیلیټ په نوم باندې د دې په منځ کې دا شو کوم. کله چې سیف کړم د دې په منځ کې یو خط راشي. نو دا اکثرا په ویب سایټونو کې کارول کېږي تر څو د یو شي قیمت چې کم شي نو هغه به د ویب سایټ په تور باندې دغسې ښودل کېږي. ښه، موږ مخکې درسونو کې د سټرایک تھرو په نوم باندې یو څه ویلي واقعا چې د دواړو کار یو شان ده، په یو شکل دی چې د دې په واسطه هم د لیکنې په منځ باندې یو خط راښکل کېږي او د هغې په واسطه هم. ښه، موږ سره اوس انزرټ ټیګ دی چې هغه به څه کار کوي موږ سره. راځم دا ځان سره کټ کوم او NINS لیکم. دا چې مې ولیکه او ټیب مې کړه دا ټیګ راته سټارټ شو. د همدې په منځ کې دا اوس زه پیسټ کوم. ګورئ د دې لاندې یو خط راغی، یعنې دا هم عیناً د انډرلاین په شکل باندې کار کوي. موږ سره یو ټیګ دی د انډرلاین په نوم باندې. نو وګورئ په ویب سایټونو کې کله کله داسې ښودل کېږي چې دغه 8000 افغانۍ اوس نه اخیستل کېږي، د دې اکچوال قیمت اوسنی 2000 افغانۍ دی. ښه، نو دا موږ سره ډیلیټ ان انسرټ ټیګ چې په دغه شکل کارول کېږي. ښه، بل موږ سره په دې ځای کې څه شی دی ابریویشن دی چې د هغې یو اټریبیوټ دی د ټایټل په نوم باندې. ښه، راځم دلته زه تاسو ته د دې یو اګزامپل وړاندې کوم. زه دلته لیکم چې HTML مې ولیکه، HTML مې سټارټ کوم مې لیکه او دلته چې دی که نه دا په براوزر کې راته په دغه شکل ښودل کېږي. زه غواړم چې د دې ابریویشن ټیګ څخه استفاده وکړم او دغه HTML د دې په منځ کې ولیکم. زه لیکم چې AWBR لیکم او ابریویشن مې سټارټ کړه. دغه HTML زه کټ کوم د دې په منځ کې پیسټ کوم، صحیح ده. دا مې پیسټ کړه او سوري دا مې اډرس راخستی دی، سوري. ښه، زه راځم دلته ابریویشن سټارټ کوم. ګورئ کله چې ابریویشن سټارټ کوم دغه ټایټل خپله ورسره راځي، خو زه راځم دا HTML د دې په منځ کې پیسټ کوم، صحیح ده. خو کله چې زه غواړم دغه ابریویشن څخه استفاده وکړم نو باید په ټایټل کې د دغه HTML هغه ډیټیل ولیکم چې H څه معنی، T څه معنی، M څه معنی او L څه معنی، صحیح ده. زه راځم دا لیکم hypertext markup language، صحیح ده. دا مې ولیکه hypertext markup language. دا مې چې کله سیف کړه راځم په د HTML باندې چې کله ماوس ودروم ما ته دغسې یو میسج راکول کېږي چې دا HTML دغه معنا ورکوي چې hypertext markup language. یوازې همدا نه، د دې په ځای تاسو نور هم لیکلی شئ. لکه زه دلته لیکم چې یو مثال بل تاسو در کوم چې YT څه معنا، صحیح ده. یو مثال تاسو ته لیکم. نو راځم د دې ډیټیلز لیکم چې YT معنا یوټیوب، صحیح ده. دا یوټیوب شو. سیف مې که راځم چې په دې باندې ماوس ودروم ګورئ یوټیوب راته راښکل کېږي. نو په دغه شکل باندې هر یو ابریویشن تاسو په دې د ابریویشن په منځ کې ولیکئ، په ټایټل کې د هغې ډیټیلز ولیکئ، نو تاسو ته به په دغه طریقه شو کېږي. ښه، دا خو موږ سره ابریویشن سره د هغې د یو اټریبیوټ سره چې د ټایټل په نوم باندې وه. راځو مخکې ګورو موږ سره بل څه دی. یو موږ سره ایډرس دی، بل موږ سره کیو ټیګ دی. ښه، د ایډرس لپاره غواړم چې یو پریکټیکل مثال هم تاسو ته ووایم، لایف اګزامپل. هغه داسې چې ایډرس بار موږ عموما که په فوټر کې استفاده کولی شو، خو د ایډرس په واسطه موږ کولی شو چې خپل ایډرس شو کړو، نمبر، جیمیل او داسې نور شیان پکې ولیکو تر څو ډفرنټ ښکاره شي. نو راځم دلته ما سره
زه خپل دا براوزر را اکسپینډ کوم او ورته وایم چې بل ټیب را خلاصوم، ورته وایم چې ما ته یو ویب سایټ را خلاص کړه. زه کولی شم تاسو دا مثال په د خراسان په ویب سایټ کې په اسانه شکل وښایم چې کولی شئ تاسو هم به یې دغه په لایف شکل وګورئ. دا ویب سایټ مې خلاص کړه، رالم ډاون سکرول ډاون مې کړم، ګورئ دا اوس اډرس دی، اډرس دی ښه، اډرس ټیګ کې لیکل شوی ده چې ګورئ دلته د دې فیس 3 او ټول اډرس لیکل شوی، نمبر دی، د دې ویب سایټ دی، صحیح ده، دا ټول لیکل شوي دي د اډرس په ټیګ کې. نو کله کله دا په فوټر کې موږ استفاده کولی شو د اډرس په ټیګ باندې، صحیح ده. نو عموما تاسو په همدغه طریقه د اډرس څخه استفاده کولی شئ تر څو د دې خپل اډرس د فوټر کې په صحیح شکل سره ولیکئ. راځو خپل وی اس کوډ ته، وی اس کوډ کې به خپل عملی پریکټیکل کار ترسره کوو چې دغه اډرس څخه به موږ استفاده کوو. ښه، زه راځم دلته لیکم چې اډرس ټیګ سټارټ کوم، اډرس، صحیح ده، دا مې سټارټ کړم. دلته زه لیکم چې پیراګراف راته سټارټ کړئ، دا مې سټارټ کړ. زه په دې پیراګراف کې ډایرکټ لیکم چې نیم، صحیح ده، نیم کې به زه صفی الله زمان ولیکم، صحیح ده، دا مې ولیکه نیم، اوکې. بل ورپسې زه فون لیکم، فون کې به داسې یو څه ولیکم چې دا مې فون نمبر شي، صحیح ده. سوري زه به غواړم چې دغه لاین بریک شي، بریک مې ولګاو، صحیح ده، غواړم چې دلته بریک راشي ځکه چې بل لاین سره باید یو ځای شو نشي، صحیح ده. بل دلته ایمیل لیکم، ایمیل کې زه داسې لیکم چې صفی الله زمان at gmail.com، صحیح ده. نو دا ایمیل شو، صحیح ده. سو راځم ګورئ دا په اډرس بار کې تاسو ته په د اډرس بار سوري د اډرس په ټیګ کې دغسې ښودل کېږي، صحیح ده. زه راځم تاسو ته یو بل مثال هم ښیم. دلته زه پیراګراف ټیګ سټارټ کوم، دلته لیکم چې لورم، صحیح ده. ګورئ دغه لیکنه مې چې وکړه، دا لیکنه چې کومه د په اډرس ټیګ کې لیکلې ده او کوم یو مې په پیراګراف ټیګ کې لیکلی دی، دواړه سره فرق لري. اډرس ټیګ کې مې چې لیکلی هغه لږ اټالیک شکل ده چې دا ډفرنټ ښودل کېږي د نورو ټیکس څخه. نو د اډرس ټیګ خصوصیت هم دا دی چې موږ ته لیکنه کولی شو خو د یو ډفرنټ ښودل کېږي د نور لیکنو څخه. اوکې، راځو مخکې ځو، زه به دا پاک کړم چې ما سره اضافي څه شی شته، دا ټول به پاک کړم، صحیح ده، تر څو موږ بل ټیګ باندې کار شروع کړو. ښه، راځم زه په پریزنټیشن کې ګورم ما سره یو کیو ټیګ پاتې ده. کیو ټیګ لپاره زه دومره تاسو ویل شم چې کیو ټیګ دې لپاره کارول کېږي چې ځینې مهمې خبرې موږ په ډبل کوټس کې لیکو، خو هغه داسې لیکلی شو چې زه وایم چې my name is صفی الله زمان، صحیح ده، دا مې ولیکه. دلته بیا سټارټ کوم، ورته وایم چې بل لاین شروع کړه، بیا لیکم چې my name is صفی الله او زمان داسې لیکم، صحیح ده، ومې لیکم. ښه، راځم دا دواړه مې ولیکه، براوزر کې هم تاسو شو کېږي، زه به دا براوزر لږ را زوم کړم چې لا بهتر ښکاره شي. ښه، ګورئ زه غواړم چې دغه زمان په کیو ټیګ کې راوالم. زه دلته کیو ټیګ سټارټ کوم او ورته وایم چې دغه زمان په دې کې ماته شو کړه. دا مې سیف کړه، ګورئ زمان په ډبل کوټس کې وښودل شول. خو ځینې ملګري وایي چې دا خو اسان دی، راځئ دا همداسې مینولي په خپله وکړو، صحیح ده، دا مې وکړه. ګورئ دا د دواړو خواو څخه ما په کوډ کې راولي، خو د دوی فرق اوس څه شی دی چې دا هم ډبل کوټس یې هغه هم دي. فرق یې دومره دی چې کله تاسو په مینولي په خپله ولیکئ، د ټیګ په واسطه یې ونه لیکئ، نو کنټرولر دا از ا ټیکسټ کنسیډر کوي چې دا هم ټیکسټ دی، دغه کوډ هم د ټیکسټ په شکل دی، او که چیرې ټیګ په واسطه یې ولیکئ هغه به ټیګ کنسیډر کوي. هغه څنګه، راځئ چې تاسو وښیم. ګورئ کله چې ما په اول لاین کې مینولي لیکلی، ګوره دا ټول سلیکټ کېږي، ټیکسټ چې کله هم په براوزر کې تاسو سلیکټ کوئ هغه به سلیکټ کېږي، خو که چیرې یو ټیګ تاسو لیکلی وي سپیشل، هغه به نه سلیکټ کېږي. نو دا یې فرق ده او دا د دواړو ترمنځ توپیر و. ښه، نو دا و زموږ د نن ورځ لیکچر چې موږ تاسو ته وړاندې کړ، از پریکټیکل اگزامپل هم تاسو درکړه. نو کولی شئ دغه زموږ ویډیو د خپل نورو ملګرو سره شریک کړئ،
زموږ یوټیوب چینل ته راشئ، زموږ یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، ویډیو ځان سره لایک کړئ، خپل نور ملګرو سره شیر کړئ تر څو نور ملګري هم ترې استفاده وکړي او ویې ګوري. نو که چیرې زموږ ویډیو ستاسو لپاره فایده مند او ګټوره وه نو لایک، کمنټ او شیر یې کړئ. که چیرې کوم پوښتنه تاسو سره وه نو کولی شئ موږ سره شریک کړئ د کومنټ له لارې. زموږ ویډیوګانې ځان سره سبسکرایب کړئ، د نورو ملګرو سره شیر کړئ او زموږ د فیسبوک صفحه هم ځان سره فالو کړئ تر څو زموږ نوې ویډیوګانې او نوې اپډیټس تاسو ته په لومړي نوټیفیکیشن کې ورسیږي.